यमा बजाने यद मलंग योगी मलंगिया गुस्दी यही गया रही यद ठगी यमादी ये सब सब्र बुखदाई यवी गम ओश के वरेजी कना असता वता खुबवाई चमिरो खाना कना खुबुनेर खो माता लुग वंदश करेगी कना ओ यार नद पुद वाग कपुरुष द्यादा दास में कलारू दिलू और वजो नार वजू जेड़ मजदिगर बांधे वाइच दास मिरो खान बदल बार नासो द मुठी मुठी ब्रेथ दास खुश बुगुचे मुताबरमल काड़े दल दास सरोज रोश बेले अदले बदले पे चौलाड़े वे अमीर बोश वाइच दम खान जोयो अद दास तोर नरा वस्कट तोर एडुकेट गोस्ताओ खुदा से हुआ दुआ गुते दा से कोठो खलो त गड़े खड़े रवानो नरई लाठे दा से ट्रक से नहीं बोले वो अमीरो खान तो दा से उधर दे दूर तुला च कवरेजी माय गमोश कवरेजी बानन खुदा से बुनेर माता लोगों ने मालूम है जी अमीरो खान तुला च का खताई बे मां किसी खताई अदा बे उस खान ताला रजाई वाले चदम खान वर वज बुनियर तेरे अच्छा भी सूरजे दबारी चलो बांध सल अच्छा उस दिया पता है मुश्ता न बोला क्या खुशारान दा से वाई चकला मिरबोर दास मसिला मशदई लोंगई में जवीता वाचौला और तेच कतोरा पावा मुर्गुना तोरा ओस मिरो आबा माता गोरा दास आदम खान प्लार पे पलंग माने चेनास्त मैं मिरो खान च पसई मानो सर काला और तो कतल बेद नोर मा आदम खान और तेला च मा सर तुरे नी दीवाले होच दास बे में चांग तो कतल बे में मखा बस्यावा अपजेर मजदिगर दा से गुत पु गुत मिरबोश मिरो कोर तरवनी उला तु त्यातरिने दवसर दा से शेप शेकने पंजे मिलाओ कर लखनन च मुर संग बस्यादा
جانتا مراوسته خلکو ته همونه ورشو چاته به ورشوله په تا باندې خو تیبون وایسي دوره متابره تا خو صفا سړي او خیر دی جي چوره کښلی ولیده چې خیر دی خوشحالان داسې کاله وایي غایب علم ده امیر خان سردار وای چې سبا مال به میربوش ورسره تا بیګا مال به کور ته ورسره راته داسې ګوت په ګوت پې ورسره نیولي زیړ مازدیګر باندې میربور داسې اصیله مشره دی لونګی په سر د میرو خان ته ودرېده خبر کوي حدنا زوراور دی خدای دنا کما استا وتا خو بوای اخپل پلارا کما چې مې وکړه بیا خپل وطن سیرونه کنا تلوت ښایسته نوې وي خبر مه کړه شاران وای چې خبره ورته وکړه فقیر صاحب چې کا دونا ضروره خدای دونا اما چې وکړه داسې خپل ګردیش وطن سیلونه چې ما بیا سبا میرات خواره تنګی نه چې موږ دو د برید تر کوم جي ده بیا د میرو خان مخ ور واړه چې که جاړه په خپلو سترګو جاړه زمونه ابونیر چې ګوته ورته نیسا هیک کلاس پهلوانان غواړه هسې متبر مل غونده زبردست زبردست ځوانان نه بایدون نه نخ نه وځي چې بایدون نه نخ نه وځي او کنه جنډولي خراب چیرې وزیر روانو داسې لورک ته په خره باندې لرګي کاله وړل بیا وزیر داسې میتازو ته کېناست بیا وزیره داسې ورسره مخ ته سوچه ګله د جړوینه دی چې بلو ده بیا ده ورته چکر د ړنګ شه بیا دا نه پېژنده دا خو ګننګور ده بیا سره روان و چې وزیره میتازو ته کېناسته وزیر ورسره مخ ته سوچه ګله د بژوینه دی چې بلو ده وی چې بیا دا ته نه پېژنده دا خو دوزخ ده بیا ده ورته چې خوښه دې نه ده چې د ګننګور سره ورکیس کي وی چې ولې مې نه دا خوښه سره ورکوزې کړ بیا داسې یوه دقیقه چې تله بیا وزیره ورسره مخ ته سوه چې ګله خوښه دې نه ده چې د ګننګور سره ورکیس کي بیا ورکوز کړ درېیم واري چې وزیره ورسره مخ ته سوه چې خوښه دې نه ده چې د ګننګور سره ورکیس کي ده ورته چې لرې کړ د ړنګ شه که ګننګور د کوپیر خو نه ده چې ټول عمر به دوزخ کې تېروي او شهران داسې کاله وایي چې میربوش یو قسم سل سپاره په بونیر چې زبردست چې واړو چې دوزخي به وي خیر دی متبره ملکه راخله کنه متبر ملک ولی خو ته راخله او کنه متبر وایي دوی مړه سړي غوندې مخ ته خو شاران داسې وایي چې کله سل نوکران یک یک کلاس پهلوانان بونیر چې جوړ کړه ادا یې وایي چې ادم خان پلار مېړومي ته وخوته داسې د بونیر وایي چې میرو خان ورسره ووت یو نیم میل لکه ګمبیلی پله چې د موږه خویدات خیلو ملکان داسې مازدیګر درومي او کنه شټیل ټیلې بولي که شټیلې بولي خو ده
خو بیا داسې وای چې یو نیم میل میرو ورسره تېر څه بیا ده ورته وایي چې زمونه نر وجه تا ته اجازت ته داسې مثال کله پړخیل مخې کېږي یا کله مثال دالې کټېک دې مخې داسې چې لسمه ورځ به تا ته مژونه لالي کارېږلې به ټیارۍ مټیارۍ به لګیایي پاستي ماستي ننګر منګر میوې زردیالي بخورې سنگترې کیلې روشې انګوران به ما برابري یعنې ایک ایک کلاس خوراکونه به جوړي لکه نن چې مولوي صاحب دو برابر خیر دی وروري دغه یې څوره کوشلی اورېدس خو ما داسې له شاعرانو نه اورېدلي دي غیب علم ده چې میربوج ته داسې یو قسم لاړل هغه نه دا خپل حدود باندې دا سر روان سو په خپلو مځکو باندې ښورېده په 2 کالو کاله راته تا جوړ یم زیادم زی خو خیل بگو خیل سلام خیل چو خیل مستی خیل ډوډا زړان ته به ننګر خیل با خیل سب خیل د لو خیل پړ خیل جی ګول وانډه چل یار بار برت خو دړي شه دی ګورول تیر کله بل کله د لساک لکبل خان کله د ربی کله ویل غزولا ته پر منګرا ټا په کا کو سما د وترا اندرګان دی وت کا ناسه په هندستان دوره راوړې و او وخت وای چې زیر مازدیګارو خیر دی جی دا چلو ګوته د ورته را وروته قرار شو ما داسې کالیار ویدلي دي چېرې بنوچای په بنوچۍ باندې میان و بیا بله رماینده ډېر ورته شیتېده خو دې نیوای نه ورکړه اوس قدرتي ور وجه بنوچۍ داسې په کړکۍ وتله او میتاز ورته ناسته وه چې بنوچي ولیده په ورغورې وال خیر دی پټواري صاحب اوس بنوچۍ زر ګنډه ونیوله په کړکۍ جنده ګډه سله بنوچای داسې میتاز ورته ودرېده ویل چې بیټیا بیا مومنه ضمن کې به دې وړي چون ساده غوښه میندیانه خو شاعران داسې وایي چې کله یو قسم په د نمې ورځو چې به جدو چور مزل کړایي ا داسې ډاګیانو ته مخ ور واړه او میربوش چې روجه وګڼو بیا به ورادو ترتریدو شوتالیدو پرپریدو کرم تروش ته وایي چې ګاینترۍ شروع کړې بیا ده ورته چې جي دا خو سبا مطلب دا ده چې نمه ورځ خو نن ماسپښین ده بونیر په کومو بچیو پروت ته چې د موږ راغلي خو میربوشي دا کیسه ورته وکړه چې خیر ده څه داسې نه ده بونیر ته دی بیا موږ نمه ورځ نه یو تلي لسمه دې تلي یو لسمه دې تلي ا دو وایي چې کاله یې داسې په یو میدان باندې کیمونه تاموګان واچول زیړ مازدیګر باندې وایي چې د یو زبردست نوابانو د سرور خان نواب زمانو کلي تر روانو په زیړ مازدیګر خبره کوي ساروک د می عمر سرا سمدا کو وفا کړه رقیبانو سره وکړی تا جفا ما ته منظور په کرم دا لخم کتلی تر تسمان دی تم شگلاو کے ملا تمن دی لخم کتلی تر تسمان دی تم شگلاو کے ملا تمن دی خشلی چه ما ہوئی نی مسکا کبھی
زبل ونای مدگرم ندی تمش گلا اوخ کے ملا تم ندی لاغ میں کتلی کرت سمون دی تمش یار اوخ کے ملا تم ندی زده که خدا بول خطوبا مدا زده که خدا بول خطوبا مدا جنتا خویان دا بنی آدم ندی تمش گلا اوخ کے ملا تم ندی لاغ میں کتلی کرت سمون دی تمش گلا اوخ کے ملا تم ندی شیخ دور زر پا خطا کے گما شیخ دور زر پا خطا کے گما شلی دی بہورے دے حرم دی تمش گلا اوخ کے ملا تم دی لاخوں میں کتلی کرت سمان دی تمش گلا اوخ کے ملا تم دی پوئی دی دم منزوب بزر کی پوئی دی خود پوئی دی دم منزوب بزر کی پوئی دی خود پوئی دی دم منزوب بزر کی پوئی دی خود پوئی دی دم منزوب بزر کی پوئی دی خود کشلی کولیان ندی سکمان ندی تمش گلا اوخ کے ملا تم ندی لاغوں میں کتلی کرت سمان دی تمش گلا اوخ کے ملا تم خدا حجی صاحب سرا سامان دی تمش گلا اوخ کے ملا تم دی شران وای کالا چې خبره ورته وکړله چې کا جان یو په خپلو سترګو جانا د سرور خان نواب دوه زمنو بیا غایو ورور وای چې خپل دروازې چې داسې زیړه سلارای وای جن کوي په سر الله د ګړګوتی وشتانه داسې چتر ولاړو لکه مای مرغلم ا د نری پیزواندونه داسې په وړې سینې شنتل لکه خوار کال غره مشکن چې داسې سلی کاته پورته سنئ
چیرې کاله یو ساده مروت پنجاب ته تله او بیا د چار وکړه مزوریا وکړه 100 روپۍ وګټلې بیا دغه چې وی چې یو وار جان ولې هغه نه ګورې بیا دا یوې رنډۍ ته ورخوت بیا رنډۍ ورته له چې خان که په کاټ چار کوې بیا دې 100 روپۍ که کوزه په مځکه کې بیا 10 روپۍ دي مې مر وایلو چې سوچ وکړه چې په دا 10 بیا سبا بیا وکړې ده ورته چې زه په 10 کوم خیر چې کوزه رنډۍ قالین مالین ویړ که ده چې په چیش ده کوزه سیټ ته سیخ که اوس دا انکو چې ورته وایي چې خان اوپر چې لږه چیک که مروت ورته چې په اوپر خو دې نه پیدا په سوپر مې دې منډله ده اشاران داسې کاله وایي دستی نه جی گل واچه واپسی نہیں بی اچھا کومه ډله یې ګچې نی که څه رنګ یې بادامي اخره غوندې رنګ ده دغه دا ور به بیا ریواز ګرته چې کېږي اچھا کله یو قسم د داسې سلطان جان ور مخور واړه وی چې که هټ چیرې پاټ باندې لګېده موږ قوم سره ملاوټ خوړ خو ته تکاوم به که بېدای نه یوه داسې یو قسم بنګالۍ راغلې لا ماجرۍ لا یوه شی لا بل شی خو ورور دا کیسه ورته وکړه چې څه شی ما قبول دي په دغو شپو چې وایي چې له میرو خان نه یوه بوډۍ کاله ګیله منسله وه دا دیګې لمسۍ وه په غریبانو چې خوشلی وخېځي به یې مقابلې چېرته څوک نه وي واړه کالې صحیح لګېدلي ودان سړی خو په صابونانو ځان هغه کوي که نه لکه موږ بهدله ځان خان ته چې ګورې کاکر وغه خو شاعرانو نه ما داسې اورېدلي خاني دا سخت مې درته وکړلی ونه تا ته څه پته ولګېده اچھا کله بوډۍ لمسۍ داسې کور په لګړه سوه دوه سره وروڼه ورسره وزیر کازیر روان سو داسې په یو استقبال ټیم چې ورته ګډ سله بوډۍ دستې چیګه سوله چې متابرانو پوزیشن جوتی چې دا خو کلي سرداران دي نور 11,000 پوځونه پالم په کلي پلوې ودرول چې بینډ د کوسي پر ودوره نه وایي چې موږ وتلي نه داسې وایي چې بوډۍ کټ مټ بالش مالش ورته سم که بیا غریبانو څه شي کټونه یې چې پلنګاني خو سلطان جان دا کیسه ورته وکړه چې که جاړو یو به په خپلو سترګو جاړو ته به موږ سره بوډۍ دوستۍ پروګرام کوي او ورته ویله چې بوډۍ دوستي به له تا غواړو د بوډۍ داسې یو قسم په پزې ګوته تېر شوه چې تاسې د ټول کلي واړه وطن نوابانو سردارانو او زه یوه غریبه ښځه یم خو وایي چې دو دا کیسه ورته وکړه چې موږ ته واده کوه دوره مو لښکرې پالم درولې دي بیا دوره کلي ته ګډېږو نو ښکار مو کړی دی 11 ورځې خبره بوډۍ ورته کوي واده یې رواج ورته ښیي که حدونه زوراور د خدای دونه کنه په یوې ورځې مې تا سره دوستي ده کنه خو چې له میرو واخلې د خپل پلار بدلونه کنه یسل خان میرو خان مردئی سردار واروئی
ورانه نکدا شنتی وربل خالونا لیلا ورک دیر غم ناشنا چڑنگے نکدا مشتی وربل خالونا لیلا ورک دیر غم لیلا پلار خود وڈنگ رخ روا لیلا ورک دیر غم ناشنا وتتدخل جام چوکر شینا لیلا ورک دیر غم لیلا چڑنگے نکدا خیالی وربل بولنا لیلا ورک دیر غم لیلا وپجواری ناستی جانا لیلا ورک دیر غم لیلا پداو دے نیتا پوچھو سندوئی ما لیلا ورک دیر غم لیلا چڑنگے نکدا خیالی وربل بولنا لیلا ورک دیر غم لیلا جی شاعران وای چې کلا بوډۍ دا کیسه ورته وکړه چې کا دونا زوره وره خدا دونا په غټ ټیم ان ټیم چې به ما تاسو سره دوستی لور په شیبل در ولان خو سره میرو ور واخل پلار بدلونه به ملور کوا واه واه به داسې وزیر ته مخ ورواړو چې بین د کوسا صحیح مجلس ما ته وکړه ته ما پلار وزیرې مشته خو اندازه نه ده لګېدله سلطان جان اکبر خان وایي چې په د غوښ پوچې موشم ته ختلي وکاله غونډه رښتیا دي نن درواغ نسته پچې دربار غوندل راوړي دي چیرې ساده مروت خان صاحب پېښور ته تله وی چې په کوم دکان به ورته نه ویلې څه غواړې وی چې ډېرې تنګ کړه یوه ته مې له خولې ور ووتل چې غڼ غواړم وی چې پېښوري ژغر باندې وکړه چې هلکه کور ده پاره که ځان ده ما مې هله کور ړنګ ته ما غوله وی چې بیا پوهېږه دکان تېر سل په بل به ورانه څه غواړې هلکه څه غواړې ویله چې یوه ته مې له خولې ور ووتل مې چې کوز غواړم وی چې نامونه وښیه وی چې پوهېږه باندې تېرېدنه داسې بورډ لیکلی او بازار چې په بورډ یې لیکلي و چې پاس هوټل ته چوک روخیز یا مړې نیکه خوړلې پیسې به المسي نه غواړو ما زړه چې سوچ وکړ چې ته واده کوې زوی دې کېږي بیا دې د لس شل ده تر پسې پرې یا مړۍ به نه وخورې اوږده قرضه ده ویله چې هوټل ته ورخوتلم ما چې الو غوښه راوړه دال غوښه راوړه کیمه راوړه کاوه راوړه وی چې نوکران مې په بد روجه کړه چې کله مې ټیکله مې کله وخوړه داسې برید ما صفا کړو وی چې نوکر بیل راوړ مې چې د بیلانې چې شوری د کوزه بورډ مو چې شته بیا لیکلی بیا نوکر ویله چېرته وخاندل وی چې هلکه ته خطا نه یې موږ بورډ صحیح ده خو تا نیکه مړۍ خوړلی وه تېل مسایې پیسې به راکړې بیا ده زړه چې وی چې کور ړنګ څه پردي نیکه چې سره ونیولې او شاعران داسې کالیا وایي چې کله وزیر ته د مخورواړه د سلطان جان اکبر خان په غونډ کلي باندې مور قرآن کړی و چې ما بچي میرو خان د ډاګ نه دي اچھا نیاما چوک جن خبر میرو نے نکی چې تا پلار میرو مردا سے سالا بالا جان په خراب کی
امیرو چې و پهلوانانو زور و اصلو جوګیانو په کرامت سلام داسې سینې نه بیا خوشبانی بوی ته لکه متابر ملک لکه بیدول ملک د لوخیلو کلی نه اوس د لوخیلو درانګه مړو دا ابزا بل ډر غو نه مخه خوشاران داسې وای کاله چې وزیر دا کیسه ورته وکړه چې بادشاه قربان سه د علی خپل ور سره کوه اوس موږ په قرآن ولې وای د بوډۍ ته دا کیسه سلطان جان وکړه چې کوګر کا یو خپل کلاوګر کا صحیح مانو نه مو خبر کا به دې دا ورته ویلا چې میرو د پلار مړ کړه دا اوس په دار باندې سر لګته سرور خان نواب البنیر چې به سلطان جان قسم ورته وخور چې نن مازدیګر دا سبا مازدیګر میرو آدم خان شجه دالته نه ته او دروم به بز سلطان جان نه به بوډۍ ورته ویلا چې ته ورخو رسېږه چې به پتا میرو خان څه کوي په خوټو تور چاچ کی دي چیرې یو جوانو داسې وزیرو به د ته ډېرو خپلو پر دی ویله متبر سړی چې ته واده ولې نه کوې بیا ده ورته چې زه واده کله کوم بیا 2 کوسونه والا کوم بیا ښځې له دې نه خبره شوه چې دا پلانه سړی واده ځکه نه کوي چې 2 کوسانې چایي نه یو والا دای نه کوي اوس زیر مازدیګارو یوه مخ ته ورته راغله ویې چې پلانه ته واده ولې نه کوې ویې چې زه ودونه ځکه نه کوم چې 2 کوسونه نه بیا نه کوم بیا دې ورته چې ما ته وګوره ما 2 دي